سلامونه ستړي مشه ستاسو د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې کولای شو خپل بیلانس صفر کړو یا په څه ډول باندې کولای شو د صفر یا عمده بیلانس راپور رامنځته کړو. د یاد چارې تر سره کولو لپاره لومړی یو نوی ډیټابیس پرانیزو، وروسته حسابونه رامنځته کوو او د حسابونو لومړني بیلانسونه ورډیرو. د دې ترڅنګ معاملات تر سره کوو او بیرته د صفر یا عمده راپور برخه ګورو چې زموږ بیلانس صفر دی او کنه. د دغه چارې تر سره کولو لپاره لومړی خپل ایگزیکټ سیستم پرانیزو او په نوي ډیټابیس برخه باندې کلیک کوو. کله چې د ډیټابیس رامنځته کولو لومړنۍ پاڼه پرانیستل شوه، لومړی د کمپنۍ نوم لیکو، وروسته یې پته لیکو او بیا ورپسې د اړیکې شمیره لیکو او په راتلونکي برخه باندې کلیک کوو. د اسعارو په برخه کې که غواړو یوه نوې کرنسي ورډیره کړو، په نوي اسعار باندې کلیک کوو. خو موږ نه غواړو کومه کرنسي ورډیره کړو، نو په راتلونکي برخه باندې کلیک کوو. کله چې د خزانه برخه ته ورسیدو، د ډالرو او افغانۍ د سرمایه برخه صفر ټاکو او بیا په راتلونکي برخه باندې کلیک کوو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، د مدیر نوم احمد ټاکو، پټ نوم ټاکو او پټ نوم تاییدو او په جوړولو باندې کلیک کوو. وروسته د خپل پټ نوم له ډیرولو وروسته په ننوتلو باندې کلیک کوو. او کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو، په دغه برخه کې په تنظیماتو باندې کلیک کوو. تنظیماتو برخه پرانیزو. په تنظیماتو کې په سیستم باندې کلیک کوو او عمده راپور برخه فعالو. له دغه برخه فعالولو وروسته په بریون باندې کلیک کوو او دلته لومړی بې درکه برخه غیر فعالو، ورپسې بیا د بدلونې یا صرافۍ ګټه غیر فعالو، وروسته ورپسې دریم اسعار فعالو او ورپسې لږ څه لاندې راځو او ړوند د بدلونې منبع هم فعالو. وروسته په همدغه پاڼه کې په اسعارو باندې کلیک کوو او خپل دریم ارز یا اسعار کلداري ټاکو. وروسته له تنظیماتو څخه راوځو او بیرته ډیټابیس ته راګرځو. بیا په حسابونو باندې کلیک کوو او د حسابونو په برخه کې یو نوی حساب رامنځته کوو. په نوي حساب برخه باندې کلیک کوو او کله چې د حساب جوړولو برخه پرانیستل شوه، د پخوانی بیلانس په نوم باندې یو حساب رامنځته کوو چې باید دغه حساب څرنګوالی پیرودونکی وي او په جوړولو باندې کلیک کوو. کله چې دغه حساب رامنځته شو، بیرته بیا په نوي حساب باندې کلیک کوو او غواړو چې یو بل حساب رامنځته کړو. دغه حساب د خپل یو پیرودونکي لپاره چې خان نومیږي رامنځته کوو. کله چې د خان حساب رامنځته شو، په روزنامچې برخه باندې کلیک کوو. په جمع برخه کې 2 لک افغانۍ ټاکو او راځو په درک برخه کې د پخوانی بیلانس حساب درک ټاکو. او کله چې دغه معامله ثبت کړو او راپور ته راشو، ګورو چې 2 لک افغانۍ د خان په حساب کې راټولې شوې دي. او کله چې بیرته حسابونو ته لاړ شو، ګورو چې 2 لک افغانۍ هم د خان په حساب کې او هم د پخوانی بیلانسونو په نوم حساب کې ټولې شوې دي. له دې معاملې تر سره کولو وروسته کله چې ډیشبورډ برخه کې عمده راپور باندې کلیک وکړو، ګورو چې لا تر اوسه پورې هم عمده راپور صفر دی. اوس مهال یو ځل بیا غواړو چې په حسابونو باندې کلیک وکړو او دا ځل یو صراف ته یو اکاونټ یا حساب رامنځته کړو. په نوي حساب برخه باندې کلیک کوو او غواړو چې د کابل صراف ته د کابل په نوم باندې یو حساب رامنځته کړو. دغه حساب له رامنځته کولو وروسته د همدې حساب په روزنامچې برخه باندې کلیک کوو. په بنام برخه کې $10,000 لیکو. وروسته په تفصیل برخه کې اولینی بیلانس لیکو او په درک برخه کې د پخوانی بیلانس په نوم باندې حساب ټاکو. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. او اوس مهال کله چې حسابونو برخه ته راشو، ګورو چې پخوانی بیلانس په نوم باندې حساب کې نورې پیسې هم ډېرې شوې دي. او که بیرته ډیشبورډ ته راوګرځو، په ډیشبورډ کې عمده راپور ګورو چې لا تر اوسه پورې هم صفر دی او ځکه دغه برخه صفر ده چې یو مقدار پیسې راغلي او په یو بل حساب کې ورډیرې شوي. او اوس مهال کله چې حسابونو برخه ته راشو او عمده راپور برخه وګورو، نو ګورو چې لا تر اوسه پورې هم عمده راپور برخه دلته هم صفر ده. دغه چارې تر سره کولو سره په دې پوه شو چې په څه ډول باندې کولای شو لومړني بیلانسونه د پخوانی بیلانس اکاونټ کې په بې درکه بڼه باندې ورټولې کړو. همداراز اوس مهال غواړو چې په خزانه کې د پیسې په ډیرولو باندې پوه شو. دغه چارې تر سره کولو لپاره لومړی حسابونو برخه ته راځو او بیا د خزانې په نوم حساب پرانیزو. کله چې د خزانه برخه پرانیستل شو، په روزنامچې برخه باندې دلته کلیک کوو. د مثال په ډول باندې اوس مهال موږ له ځان سره $10,000 لرو. کله چې جمع برخه کې $10,000 مو ولیکل، درک برخه ته راځو. په درک کې بیا هم د پخوانی بیلانس په نوم باندې حساب ټاکو.
او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو چې له دغه چارې سره موږ وتوانیدو $100,000 په خپله خزانه کې ورډېرې کړو. همداراز غواړو چې خپل افغانۍ پیسې هم خزانه کې ورډېرې کړو. د دغه چارې لپاره بیا ځل روزنامچې ته راځو. بیا هم جمع برخه کې د هغو پیسو مقدار لیکو چې زموږ سره په افغانۍ کې شتون لري، مثلا 3 لک افغانۍ، او د دغه پیسو درک هم د پخواني بیلانس په نوم اکاونټ ټاکو. په پای کې یو ځل بیا په خوندي باندې کلیک کوو او له دغه چارې سره وتوانیدو چې 3 لک افغانۍ هم خپل خزانه کې ورډېرې کړو. همداراز غواړو 15 لک کلدارې په یو بل معامله کې خپل خزانه کې ورډېرې کړو. بیا ځل د روزنامچې په جمع برخه کې 15 لک کلدارې لیکو او دا ځل هم درک د پخوانیو بیلانسونو په نوم اکاونټ ټاکو او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. اوس مهال د دغه ټولو معاملاتو له ترسره کولو وروسته چې موږ وتوانیدو په پایله کې په خپله خزانه کې افغانۍ، ډالر او کلدار ورډېر کړو. کله چې ډیشبورډ برخې ته راشو او عمده راپور وګورو، عمده راپور لا تر اوسه پورې هم 0 دی. له دغه چارې ترسره کولو وروسته اوس مهال صرافۍ برخې ته راځو او غواړو چې یوه د صرافۍ معامله ترسره کړو. د حساب په برخه کې 3 لیکو چې خزانه وټاکل شي. وروسته په بنام برخه کې $100 لیکو او غواړو چې 2 نرخ باندې دغه ډالر افغانیو ته واړو. کله چې په خوندي باندې کلیک وکړو او وروسته عمده راپور برخې ته راشو، ګورو چې د عمده راپور برخه لا تر اوسه پورې هم 0 ده. د یادې موضوع لا روښانتیا لپاره یو ځل بیا په صرافۍ برخه باندې کلیک کوو. د حساب په برخه کې یو ځل بیا خزانه ټاکو، خو دغه ځل غواړو چې ډالر واخلو. نو د جمع په برخه کې $200 لیکو. نرخ 2 دی چې ټوټل 14,400 افغانۍ کی. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او اوس چې کله بیا ځل عمده راپور برخې ته راشو، ګورو چې عمده راپور لا تر اوسه پورې هم 0 دی. او اوس مهال د یو بل معاملې لپاره بیا ځل په صرافۍ باندې کلیک کوو. د حساب په برخه کې یو ځل بیا 3 لیکو چې خزانه وټاکل شي او غواړو چې د صرافۍ په دغه معامله کې $100 کلدارو ته واړو. چې بنام په برخه کې $100 لیکو او د نرخ په برخه کې نرخ 280 ټاکو او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. اوس مهال کله چې بیا ځل عمده راپور ته راشو، ګورو چې لا تر اوسه پورې هم عمده راپور برخه 0 ده. اوس مهال یو ځل بیا د صرافۍ برخې ته راځو. د حساب په برخه کې بیا هم 3 شمیره لیکو او د جمع په برخه کې مثلا 3 لک کلدارې لیکو او غواړو چې په پخواني نرخ باندې دغه پیسې کلدارو ته واړو چې ټوټل $101 کیږي او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. او کله چې بیا ځل عمده راپور ته راشو، ګورو چې عمده راپور لا تر اوسه پورې هم 0 دی. اوس مهال د صرافۍ په یو بل معامله کې غواړو چې افغانۍ کلدار ته واړو او کلدار افغانۍ ته. د دغه چارې ترسره کولو لپاره یو ځل بیا په صرافۍ باندې کلیک کوو. په حساب برخه کې خزانه ټاکو. په جمع برخه کې 10,000 افغانۍ لیکو چې نرخ هم 2.6 ټاکو او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. وروسته کله چې بیا ځل عمده راپور ته راشو، ګورو چې عمده راپور لا تر اوسه پورې هم 0 دی. یو ځل بیا هم صرافۍ برخې ته راځو. بیا ځل په حساب برخه کې خزانه ټاکو او غواړو چې دغه ځل په 1 لک افغانیو باندې کلدارې واخلو. په جمع برخه کې 1 لک افغانۍ لیکو. نرخ ورته 2.6 ټاکو او ګورو چې ټوټل پیسې هم 2,60,000 کیږي. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او کله چې بیا ځل عمده راپور ته ورشو، ګورو چې عمده راپور لا تر اوسه پورې هم 0 دی. اوس مهال په حوالو برخه باندې کلیک کوو. د مثال په ډول باندې له کابل څخه موږ ته یوه حواله را لېږل شوې. د مثال په ډول باندې 10,000 افغانۍ چې لا تر اوسه پورې ادا شوي نه دي. کله چې په خوندي باندې کلیک وکړو او وروسته بیا ځل عمده راپور ته راشو، ګورو چې عمده راپور لا تر اوسه پورې هم 0 دی. اوس مهال غواړو چې همدغه نه ادا شوې حواله ادا کړو. د دغه چارې ترسره کولو لپاره ډیشبورډ برخې ته راځو او په نه ادا باندې کلیک کوو. وروسته په حواله باندې کلیک کوو. کله چې حواله پرانیستل شو، خزانه برخه ټاکو او وروسته په سمولو برخه باندې کلیک کوو. او کله چې بیا ځل عمده راپور برخه ته راځو، ګورو چې لا تر اوسه پورې هم عمده راپور برخه 0 ده. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.